په هرات کې د ښځو نیولو او پرې د وضع شویو محدودیتونو د ښار بازارونه له رکود سره مخ کړي دي. بازار په بشپړه توګه د ښځو پر مټ چلیږي. که ښځې نه وي کاروبار او بازار به هم نه وي. په هرات کې د ښځو د جامو، بوټانو او نورو اړوندو توکو بازارونه چې پخوا د ښار له تر ټولو ګڼې ګوڼې ډکو بازارونو څخه وو، اوس د ښځینه پیرودونکو د کمېدو له امله له رکود سره مخ دي. انځورونه ښیي چې په دغو بازارونو کې د ښځو حضور د پام وړ کم سوی او یو شمېر دکانونه هم تړل سوي دي. قبلا که بود اگه خانم‌ها آزاد بودن میتونستم راحت بیام اینجا به خود خرید کنم. سوال این بود که می اومدم اینجا به خود خرید میکردم، باز به خونه میرفتم، محدودیت نبوده، میتونستم آزاد سچرخ بگیرم بری بر برم. حالا که محدودیت شده نمیتونم بیرون شم دیگه، فعلا کاروبار با ما هم نیه. یک دو ماه پیش خوب بود، ریز 500 غیر تیل میمون، حالا خود تیل با ما 300 بیشتر نمیشه. دکانداران وایي د ښځینه پیرودونکو نشتوالي د دوی پلور په بېساري ډول کم کړی او ځینې دکانداران نور د دکانونو د لوړو کرایو د ورکولو وس نه لري. په تیرو یو یا دوه میاشتو کې هیڅ مشتری نه لرو. موږ د دې دکان لپاره هره میاشت 30,000 افغانۍ کرایه ورکوو، خو اوس حتی خپل ورځني لګښتونه هم نشو پوره کولی. د 2024 کال د جون میاشتې په پیل کې په هرات کې لسګونه ښځې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د کارمندانو لخوا د حجاب د لارښوونو د نه مراعتولو په تور ونیول سوې، چې له امله یې په دغه ښار کې پراخ اعتراضونه ترسره سول. له دې پیښې وروسته ډېرې ښځې وایي چې د نیول کېدو او چلند له ویرې بازارونو او عامه ځایونو ته لږې وځي.